15 تنه انسان تښتونکي په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست د موظفینو لخوا ونیول شول. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې په ننګرهار کې د انسان تښتونې په یو شمېر پیښو کې لاس لري. د معلوماتو له مخې یادو کسانو د ننګرهار د مرکز جلال آباد د لوی لارو سربیره په ولسوالیو کې هم فعالیت درلود. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي له نیول شوو کسانو څخه څېړنې روانې دي تر څو د دوی نور ملګري هم ونیسي. په جلال آباد ښار کې ملي امنیت منصوبینو له لورې 15 تنه انسان تښتونکي دا نیول شوي دي. دوی د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې یا په ولسوالیو کې د تښتونې پیښو کې لاس درلود، په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. له دې ډلو سره ځینې امنیتي ستونزې هم زیږېدې. د دوی په نیولو به د دغه ډول امنیتي پیښو مخنیوی هم وشي. په نیول شوو کسانو کې د دغه 15 کسیزې ډلې مشر سمیع الله هم نیول شوی. نوموړی وایي په جلال آباد کې د یو شمېر ملګرو ته دنده ورکړې وه چې شتمن خلک وڅاري او یو طرف ته یې وتښتوي. له دې وړاندې هم د جلال آباد ښار د تلاشۍ چوک په صرافانو کوڅه کې یو تن هغه وخت د خلکو په مرسته پولیسو ونیو چې غوښتل یې د صراف څخه پیسې غلا کړي. په تېرو 2 اونیو کې د ننګرهار د ملي امنیت ادارې 11 تنه انسان تښتونکي نیولي دي.